نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هجرت مذاکره الله تعالی د قرآن کریم په دې آیات کې کړې ده. اوس دا خبره چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکې مکه مکرمه کې پیدایش شوی دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکه مکرمه کلی وطن دی، بیا الله تعالی دې کې څه حکمت لري چې پیغمبر علیه السلام د مکې سزي زندگی په مدینه کې تیروي، د هغې وفاتم په مدینه کې راځي، د هغې قبرم په مدینه کې راځي، د هغې نور ژوند ولې په مدینه کې تیریږي. او الله تعالی خو حکیم ذات او فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمه، د حکیم ذات فعل او عمل او کړنه د حکمت څخه خالی نه دی کې حکمت څه. حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مکه مکرمه کې دی او د انسان د مکه مکرمه د هغې وطن دی، د هغې کلی دی، او انسان چې په کوم وطن او په کوم کلي کې پیدا سي د هغې سره فطرتاً د انسان مینه او محبت دي. چې په کومو خارو کې د سړي زندگی تیر سي، په کومو خارو کې د سړي خامپوس راس او په کومو خارو کې سړی سترګې رارونه کې، د هغې خاورې محبت د انسان سره ضرور دي. لکه یو شاعر وایي حب الوطن بهتر خوشتر از ملک سلیمان. که یو سړي ته الله تعالی خپل وطن کې زندگی ورکړي، که هغه په څه باندې پوهېږي، هغې به د سلیمان در حکومت د خپل وطن په زندگی ډېر خوشحال دي. او دا بیا هغه چاته معلومیږي چې کوم څوک الله تعالی د خپل وطن د زندګۍ څخه محروم او بې نصیبه کړي. بیا چې سړی په پردیسو په سفر کې اوسېږي چې د خپل وطن یو معمولی شی وویني، د هغې سره دومره محبت چې د ډېره محبت څخه د سړي د سترګو څه اوښکې ورباندې راځي. بیا خاص کر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د هغې زندګي هغې د مینې او د محبت زندګي وه او د هغې وطن مکه مکرمه وه چې د ټولې مځکې بهترین ټوکړه او د ټولې مځکې بهترین حصه د مکې مکرمې غوندې بله نه وه. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د مکې مکرمې سره څومره محبت چې کله د هجرت په لاره کې ځي او مکې مکرمې ته ګوري، آخرنی نظر پر مکه مکرمه لګېږي، نو بره شاته ګوري او لاس پورته کوي مکې ته، او ای مکې زما ډېر محبوب وطن یې، که زما قوم زه ستاسو په زور او جبر باندې ایستلی نه وای، ما به ټوله زندگی ستاسو بغیر بل ځای نه وای اختیار کړی، ما به ټوله زندگی په تا کې تېره کړې وای. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو بیا خاص کر د مکې مکرمې سره ډېره مینه وه. اوس الله تعالی دې کې څه حکمت لري چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې ته مجبوره کېږي چې دی به د مکې څخه ځي او مدینې ته به ځي او وخت عمر به هلته تېروي. علماو د دې دپاره مختلفې نکتې لیکلي دي، د الله تعالی مختلف حکمتونه. یو حکمت په دې کې علماو دا لیکلی دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زړه الله تعالی د خپل محبت دپاره انتخابوی، چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې الله تعالی وایي زما محبت بس، او دا زړه الله تعالی داسې پیدا کړی دی، زموږ په اصطلاح کې دې ته بسیط وایي. او بسیط هغه شی دی چې په یو حالت کې دوه شیان نه کې راځي. نو په یو زړه کې په یو حالت کې دوه محبت نشي راتلی، چې په هغه زړه کې د مکې او د وطن محبت هم او په هغه زړه کې د الله د ذات سره مینه او محبت هم دا نشي کېدلی. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، الله تعالی په دې یوه سینه کې در اوسه د سړي دوه زړونه نه دي اچولي، الله تعالی په دې یو زړه کې در اوسه پورې دوه محبت نه دي اچولي، دوه محبت نه سره یو ځای کېږي. ځکه یو چې دوه محبت زړه کې راسي، یو طرف ته به خامخا میلان، په یو محبت کې به خامخا زیاتوب راځي او په بل محبت کې به خامخا کمی راځي. لیکن داسې کېدی سي چې یو محبت اصلي بل محبت عارضي، هغه اصلي محبت ځای ونه سي، هغه عارضي محبت خود به خود ختم سي. نو چونکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې الله تعالی خپل محبت ور اچاوی، او دا د الله تعالی محبوب او محب او عاشق بنده الله تعالی جوړاوی، او په زړه کې دویم محبت نور سره ځای دی. نو ځکه الله تعالی د خپل وطن څخه ویستی او د خپل وطن څخه لرې کوي، او د خپل وطن بجای په پردي وطن کې دته د زندګۍ انتخاب وکړي، د دې دپاره چې د خپل وطن محبت د الله د محبت سره په دې زړه کې رانشي. ځکه د الله محبت اصلي دی او د وطن محبت عارضي دی، نو د هغې اصلي محبت په مقابل کې عارضي محبت الله ختم کړي. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د وطن محبت ختم لیکن د پیغمبر په زړه کې به د ابوبکر محبت ډیر،
چې کله پیغمبر علیه السلام کومه زمانه کې وفات کېدی نو اخرنی دا ویل ولو كنت متخذ خلیل که په دنیا کې ما د چا سره دوستی و عشق کولای محبت می کولای لاتخذت ابا بکر خلیلا ما به ابو بکر د ځان دپاره دوست او محبوب جوړ کړی وی ولكن اتخذت الله خلیلا زما په زړه کې د الله محبت راغلی دی د الله تعالی د محبت سره نه د ابو بکر محبت ځایږي نه د وطن محبت ځایږي ځکه زندگی کې الله تعالی د وطن د محبت څخه خلاص کړي لیکن د مرګ پر وخت باندې الله تعالی د ابو بکر محبت هم د هغې د زړه څخه ویستی ځکه د زړه کې صرف د الله تعالی محبت دی او صرف د الله تعالی محب دی او صرف د الله تعالی عاشق دی نو د دې څه دا معلومیږي چې کوم سړی د الله تعالی عشق حقیقي غواړي چې زما زړه کې د الله تعالی عشق او محبت راسي د هغې دپاره اولنی قدم دا دی چې د وطن او د علاقې محبت په زړه کې نه وي چې دا زما د وطن دی او دا زما د وطن نه دی او دویم دا دی چې د یارانو او د دوستانو محبت په زړه کې نه وي دا زړه به صرف د الله د محبت دپاره فارغ وي بیا په هغه زړه کې د الله محبت راتلی سي بیا په هغه زړه کې عشق حقیقي راتلی سي بیا هغه زړه د الله تعالی محبت باندې آباد ګرځېدلی سي نو بعضو محدثین او بعضو علماو هغې د دې دپاره نکته دا لیکلې ده چې پیغمبر علیه السلام ولې هجرت ته مجبور سو حالانکه زموږ دا عقیده ده چې د درخت یوه پاڼه د الله تعالی بې قدرت او بې رضا ښورېدی نسي لیکن پیغمبر علیه الصلاة وسلام چې د مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته هجرت کوي نو دا هم زموږ عقیده ده چې دا هم د الله په رضا وه دا د الله په خوښه وه او دې کې الله تعالی خپل حکمت درلودی